ویني سود کوا الله ما نه ویني په غلطو لارو پیسې را جمع کوا الله ما نه ویني دا درجه د احسان نه ده بلکې ورته وفرمایل چې په هر یو کار کې ستا دا یقین وي چې الله ما ویني دا درجه د احسان ده صرف په مانځه کې دا فکر به نه کوې چې په مانځه کې ما الله ویني او مونځ کې د ځان نه ښه مزېدار پیر صاحب جوړ که ودرېږه چې الله ما ویني او بار چې څه کوې هغه وکړه ډېرې طریقې زمونږ داسې دي چې هغه غلطې طریقې دي روزګارونو کې غلطې طریقې را دننه شوي دي ګوره یو مزاربت یو عمل دی مزاربت دې ته ویل کېږي چې یو بنده پیسې ورکي او بل بنده محنت کوي او د دغه پیسو دا ګټه راځي او دا په دواړو کې تقسیمېږي دې ته مزاربت ویل کېږي د یو بنده محنت دی او د بل پیسې دي یو سړی بل سړی له 10 لکه روپۍ ورکي چې دا واله او په دې باندې روزګار کوه او چې کومه ګټه کېږي نو هغه ګټه به څه ستا وي او څه به زما وي دې ته مزاربت ویلې کېږي خو په دې کې یو څو شرطونه دي که د هغه شرطونو خیال دې ونه ساته نو دا روزګار چې تا ته حلال ښکاري دا به سود شي او دا به حرام شي او ډېر خلک داسې کوي 1 لک روپۍ چاله ورکي په دې باندې روزګار کوه او ماله به هره میاشت 15,000 روپۍ راکې که ستا ګټه 20,000 کېږي او که 1500 کېږي خو ماله به 15,000 روپۍ د میاشتې خامخا راکې دا سود دی دا 10 لکه روپۍ والا او ماله به مثال په طور 20,000 روپۍ میاشت راکې که ستا کېږي او که نه کېږي ماله به راکې دا سود دی دا حرام دی دا طریقه غلطه ده که چاله پیسې ورکې د مزاربت دپاره او هغه ته وایي چې دا پیسې والا دا 1 لک روپۍ والا په دې روزګار کوه نو دا به ورته ووایي چې دا 1 لک روپۍ والا په دې روزګار کوه چې کومه ګټه کېږي هغه ګټه کې نیمه تا اخله او نیمه ماله راکوه یا د هغه ګټې 3 حصې ماله راکوه 1 حصه ته واله داسې خبره به کې داسې به نه وي چې 15,000 به ماله راکې یا 10,000 به ماله راکې که ستا کېږي او که نه کېږي دا بیا سود دی او بله خبره ورته دا وکړي زما به پیسې په پیسو باندې وي زما به پیسې په پیسو باندې او ماله باره میاشت ګټه هم راکې دا هم سود دی تاوان به هم ورسره مني مزاربت کې مسله دا ده چې کله تاوان راغی نو تاوان به ټول په رب المال باندې وي رب المال چاته وایي څوک چې د پیسو مالک دی دا تاوان به ټول په ده باندې وي د بل سړي محنت دی یو سړي له تا 1 لک روپۍ ورکړي چې دا واله او په دې باندې روزګار کوه او بل ورځ تاوان رالو نو که دا تاوان د دې سړي د غلطۍ نه راغلی نو دی به د سره شریک وي او که نه د غلطي پکې نه وه او تاوان راغی نو دا تاوان به ټول په رب المال باندې وي رب المال چاته وایي د چا چې پیسې دي وایي دا 1 لک روپۍ والا په دې باندې روزګار کوه 15,000 روپۍ میاشت ماله راکوه او که تاوان راغی تاوان نه منم زما پیسې به په پیسو باندې دا سود دی ګورئ ډېر خلک یې کوي خلک یې غر کړل ډېر داسې خلک ما ولیدل چې داسې خلکو ګیر کړي دي چا وله 15 لکه ورکړي چا وله 1 لک ورکړي تاوان نه مني او ګټه ترې نه الي او بیا چې کله تاوان راشي ورسره نه مني نه دې کې به دا شرط وي چې تاوان راغی او که د هغه غلطي پکې ده خو شریک به او که د هغه غلطي پکې نه وه نو تاوان به ټول په رب المال باندې وي نو بعضې لارې داسې دي چې موږ ته جایز ښکاري خو هغه ناروا دي هغه د ظلم لارې دي په دغه لارو باندې به هم نظر اچئ چې کله یو روزګار ته ورځئ نو د هغه روزګار نه به ځان خبرې د چا نه به ځان پوهې کینې به زه د فلانې کار کومه د دې د فلانې طریقه دا ټیک ته او که نه ده نو دا نه چې صرف په مانځه کې بنده وایي چې الله ما ویني دا درجه د احسان ده نه چې چا سره روزګار کې هم دی الله ویني نو روزګار چې کې په صحیح طریقې شروع کا الله به د لړې ترقي درکړي الله به د خیر درکړي پیسې به دې لږې وي خو خیر او برکت به پکې ډېر وي او که نه په غلطو لارو باندې دې حاصله کړه په سود باندې دې حاصله کړه په حرامو دې حاصله کړه نو شمیره به ډیره وي خو خیر به پکې نه وي او دا ګورئ د دنیا دا زیب و زینت او د دنیا د ښکلا او د مال زیاتې دا د دې خبرې نښه نه ده چې ګینې الله موږ نه خوشحاله دی نو ځکه موږ داسې سور کیو
ابل شپه موږ ترجمه کې آیت مبارک وي چې الله تبارک وتعالی فرمای کچره دا یره نه وه چې دا ټول خلق به کافران شي. سوره زخرف کې په آخري رکو نه مخکې الله فرمای کچره دا یره نه وه چې دا ټول خلق به کافران شي نو موږ به د کافرانو له داسې کورونه ورکړو چې هغه کورونو چتونه به د چاندې او د سرو زرو او د هغه کورونو پوڼې چې دی پې بره خیږي هغه به د سرو د سپینې وي او د هغه کورونو دروازې هغه به د سرو د سپینې وي او سرو سپین به پې لګېدلی او زیب و زینت به پې شوی او داسې الله به پې د سرو سپینو باران په دې کافرو کړی خدا یره ده چې بیا به ټول خلک کافران شي. ګنې الله تبارک وتعالی به د کافرو له دا دنیا داسې ورکړې وه. د دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې د الله په نیز باندې د دنیا د دولت هیڅ مقام نشته. حدیث مبارک کې دی چې د الله په نظر کې د دنیا د مال او د دولت د دې مقام که د ماشي د وزر برابر هم وي یعنی دومره مقام وي د دنیا د مال او د دولت مقام د ماشي د وزر برابر هم وي الله به کافر له یو ګوټ اوبم د دنیا نه وي ورکړی. خو د الله په نیز باندې د دنیا هیڅ مقام نشته د دنیا د مال او د دولت. نو دی وجې نه الله کافر له ډېر ورکوي مؤمن له کم ورکوي. نو دا نه چې یو سړی په غلطه لار باندې روان دی او په غلطه طریقه باندې پیسې هغه حاصلوي او دی په مزه کې دی نو گویا کې الله ته خوشحاله دی. نه فرعون ډېر خوشحاله خو الله ته نه خوشحاله خو نو ډېر مالدار و نمرود ډېر مالدار او قارون سره لوی خزانې وي. دا د دې خبرې دلیل خو نه دی چې ګینې الله ته نه خوشحاله. بلال صاحب په سکروټو باندې پروت دی په ګرمو شګو باندې پروت دی او په ملا باندې غټه تیږه پرته ده او د عربو د صحرا په ګرمو شګو پروت دی الله ته نه خوشحاله دی. رسول الله چې د معراج په شپه جنت ته لاړو نو د بلال صاحب د قدمونو آواز یې د ځان نه مخکې په جنت کې واورېده. صهیب رومي ټول املا یې سوځېدلې ده په سکروټو باندې الله ته نه خوشحاله دی. سلمان فارسی الله ته نه خوشحاله دی. نو دا نه چې مؤمن به مال نه ګټي مؤمن به دنیا نه بلکې الله رسول فرمایي چې بهترین دولت هغه دی چې د نیک انسان سره دی. د نیک انسان سره حلال مال دی دا د ټولو نه بهترین مال دی ځکه دی نیک انسان دی به په نیکو ځایونو کې ښه ځایونو کې به لګوي خو په حرامو لارو باندې نه. دا طریقه د مضاربت دا غلطه ده الله دې نه موږ وساتي. نو ډاکټر عبدالحی رحمه الله له مرید راغی وی صاحب زه درجې د احسان ته ورسېدم ورته ویې څنګه وی د الله رسول وی چې وان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك